د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه نیکې هیلې دوستانو هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او له دغې لنډې کیسې څخه هم یو څه زده کړئ. البته هیره دې نشي دوستانو چې نن لږ څه ستونی مې خوږیږي او ریزش یمه، پس هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او له دغه ویډیو څخه یو څه زده کړئ. د نننۍ درس یا د نننۍ لنډې کیسې موضوع مو څه ده؟ Annas Geburtstag. Annas Geburtstag یعنی د انا سالګره یا هم په پښتو کې ورته زوکړه ویل کیږي. او سطح کومه ده ټولګی؟ A1 د ایو سطح. تاسو باید شاید سوال پیش شي دلته خو انس دی او موږ هلته د انا په نامه چې لرو. دې ته ګینیټیو اس ویل کیږي. ګینیټیو اس د چی په خاطر استفاده کیږي؟ ګینیټیو اس کولای شو موږ یو جمله عنوان مکمل عنوان څه رقم کړو، را کم کړو یا لنډی کړو یا لږ عنوان ترې جوړ کړو. مثلا اصلا دا څه رقم ته ویل کیږي؟ Der Geburtstag von Anna. Der Geburtstag von Anna یعنی د انا سالګره یا زوکړه. پس د هغې په ځای موږ چې استفاده کوو؟ اس Annas Geburtstag. دغه په اړه مې هم یو ویډیو د شټوډیو ډي A1 او د شټوډیو ډي A2 د کتابونو ټولګې ګرامري بحثونه مې خلاصه کړي دي. پورته ویډیو کې لینک دی، په لینک باندې کلیک کړئ. انشاءالله چې تاسو به د ټولو ګرامري نکاتو په اړه انشاءالله خپل مشکلات به حل شي او خپل ستونزې به پرې حل کړئ. پس زه په ګډه سره د خپل درس پیلوو. Heute ist Annas Geburtstag. Heute ist Annas Geburtstag. نن د انا چې ده؟ د زوکړې ورځ ده یا هم د انا سالګره ده. Sie sitzt im Restaurant am Tisch. Sie sitzt im Restaurant am Tisch. هغه کینی په رستوران کې په چیش باندې؟ am Tisch په میز باندې. Annas Freunde sind auch da. Annas Freunde sind auch da. د انا ملګري هم چیرته دي؟ هم دلته دي. auch هم دلته دي. Sie feiern heute alle zusammen Annas Geburtstag. Sie feiern دوی تجلیلوی یا لمانځي. heute نن څه شی دوی لمانځي؟ alle دوی ټول نن څه لمانځي؟ zusammen یو ځای سره. Annas Geburtstag د انا سالګره یعنی دوی ټول نن د انا یو ځای د انا سالګره څه رقم کوي؟ نن لمانځي هم تجلیلوي. Im Restaurant kann man viel essen. Im Restaurant kann man viel essen. په رستورانت کې سړی کولی شي چې ډیر څه وخوري، لکه پیتزا، Spaghetti, Salat, Suppe und bla bla bla. یا هم همه په آلماني کې ورته همداسې نور ته څه کوم هغه استفاده کولی شو موږ اصطلاح und so weiter. یا هم په عامیانه ژبه کې und bla bla bla. ښه کوم شان په رستورانت کې سړی ډېر خوړلی شي؟ پیزا، شپاګیټي آش، Salat Salat، Suppe Sup او همداسې نور. Das alles steht in der Speisekarte. Das alles دغه ټول شیان steht شته پکې په څه شي کې؟ in der Speisekarte. هماغه مینیو چې تاسې له هوټل څخه ترلاسه کوئ د انتخاب په وخت کې. Anna liest die Speisekarte. Anna څه کوي؟ لولي هماغه د مینیو د هوټل Speisekarte. Sie liest und liest und liest. هغه لولي او لولي یعنی دې په خاطر چې مینیو ډېره اوږده ده حتما هغه غواړي چې ویل ولي یعنې ټوله مینیو وګوري.
Was will Anna essen? څه غواړي چې انا وخوري؟ سوال یا پوښتنه. Sie weiß es noch nicht. Sie weiß es noch nicht. هغه تر اوسه پورې نه پوهیږي. noch nicht تر اوسه پورې. یعنی که چېرته تاسو کوم ورب سره راولئ هر رقم ورب دغه هغه حالت منفي کوي تر اوسه پورې. یعنی مثلا sie fährt noch nicht. هغه تر اوسه پورې سفر هغه تر اوسه پورې حرکت نه دی کړی یا هم موټر کې حرکت نه دی کړی. Sie weiß es noch nicht. هغه تر اوسه پورې نه پوهیږي یعنی چې څه وخوري. Also fragt Anna ihre Freunde. دې په خاطر چې هغه نه پوهیږي چې څه وخوري څه کوي؟ له همدې کبله fragt Anna پوښتنه کوي یا سوال کوي Anna ihre Freunde له خپلو ملګرو څخه. Anna, was soll ich nehmen? پوښتنه څه ده؟ was soll ich nehmen؟ زه باید څه واخلم؟ راونیسم. Ich weiß es nicht. یعنې زه نه پوهیږم. Könnt ihr mir helfen؟ جمع حالت دی. آیا تاسې کولی شئ له ما سره مرسته وکړئ؟ Könnt ihr mir helfen؟ آیا تاسې کولی شئ له ما سره مرسته یا کومک وکړئ؟ Mathilde یوه ملګرې ده هغه څه ورته وایي؟ Du kannst Spaghetti essen. ته کولی شې څه وخورې؟ Spaghetti وخورې. آش. Fridolin څه ورته وایي؟ Nein, ich finde نه زه فکر کوم hier sind die Suppen sehr gut. زه سوچ کوم یا ما پیدا کړي دي یا ما مثلا مخکې د نورو ملګرو څخه اورېدلی دي چې hier sind die Suppen sehr gut. چې دلته سوپونه ډېر ښه دي. Nimm eine Suppe. څه واخله؟ څه راونیسه؟ یو سوپ. البته دا هم امپراتیو حالت شو چې د دغه په اړه مې هم په همغه شتودیو د A1 او شتودیو د A2 ګرامر بخش کې چې لینک مې د ویډیو په سر کې تاسو ته خپور کړ همغه لینک باندې کلیک کړئ انشاءالله چې د امپراتیو په حالت کې د امپراتیو په هکله به هم د تاسو ټولې ستونزې انشاءالله حل شي. Nimm eine Suppe. یو سوپ واخله. ماریا څه ورته وایي؟ Du kannst auch eine Pizza Fondue nehmen. ته کولی شې همچنان یوه پیزا د فونګي په نامه واخلي. Die ist hier auch sehr lecker. دغه پیزا همچنان دلته څه رقم ده؟ ډېره مزهداره ده. lecker مزهداره. انا څه وایي؟ eine Pizza Fondue یوه د فونګي په نامه پیزا؟ Nein, نه auf keinen Fall. یعنې په هیڅ صورت نه غواړم چې دا واخلم. Pilze mag ich nicht. مغه خرمېړي موږ ورته وایو. اما سمارق په فارسي کې ورته وایي. یعنې Pilze mag ich nicht. په هغه کې همغه خرمېړي او هغه سمارق دي چې ورته ویل کېږي. هغه زما نه خوښېږي. Dann kommt der Kellner. همغه ګارسون راځي د هوټل. Dann وروسته kommt der Kellner ګارسون د هوټل راځي mit der Speisekarte. د خپل د مغه لیست یا مغه د مینیو سره. څه وایي؟ Anna der Kellner kommt. Wie mal Garçon راغی. Kellner څه وایي؟ Hallo, was darf ich Ihnen bringen? کېدای شي له تاسو سره هم دغه په هوټل کې واقع شي همدغه دیالوګ له تاسو سره. Was darf ich Ihnen bringen? څه تاسو لپاره زه راوړم؟ Fridolin څه وایي؟ Ich hätte gerne eine Kartoffelsuppe. Ich hätte gerne eine Kartoffelsuppe. زه غواړم ډېر په علاقه ډېر په مایل باندې څه واخلم؟ یو د کچالیو سوپ. البته دغه هم کنیونکتیو 2 حالت دی. د دې په اړه مې هم په همغه شتودیو د A1 او شتودیو د A2 ګرامر اړوند ویډیو مې چې خپره کړې ده. هیله ده چې هغه ویډیو در سره وګورئ او خپل ټول ګرامري مشکلات انشاءالله پرې حل کړئ. ټول د A1 سطحې او د A2 سطحې ګرامري مشکلات مې په هغه دوه ویډیو کې خپره کړي دي. هیله ده چې هغه در سره وګورئ او خپل ستونزې پرې حل کړئ. Mathilde څه وایي؟ Für mich auch eine Suppe. د ما دپاره هم یو سوپ.
Für mich, die ما دپاره, auch eine Suppe. Haben wir Suppe? Eine Tomatensuppe. Die Bongiorno Suppe, oder? Maria Zawai und ich möchte bitte einen Salat. Maria Waiche, Sawarma, Lotfanyo, Salat. Anna Zawai, oh nein, oh na. Warum ist der Kellner jetzt schon da? Wale, warum ist der Kellner, wale, dara Garçon, jetzt schon da? Wale, dara Garçon tar اوسه پوری هم دلته ده؟ Was soll ich bestellen? Was soll ich bestellen؟ bestellen مغه سفارش ورکول یا څه چې غواړئ څه سفارش ورکړئ په هوټل کې زه باید څه شی راوغواړم یا سفارش ورکړم Mathilde څه ورته وایي Du musst die Spaghetti ته باید آش mit Tomatensoße د بانجان و د مغه کچپ رقم سره probieren سره رقم کړئ امتحان کړئ آزمایش کې Die sind hier sehr gut همدغه دواړه شپاګټي د ټوماټن سره څه رقم دي دواړه sehr gut ډېر ښه دي انا څه وایي ja findest du بله آیا ته هم داسې فکر کوې یا ته هم دغسې پیدا کړي دي یعنې همدغه رقم ته یو تصور ترې نه لرې څه وایي ich bin nicht sicher زه مطمئنه نه یم Spaghetti esse ich jeden Tag zu Hause Spaghetti esse ich jeden Tag zu Hause. آش خورم زه هر ورځ چیرته په کور کې zu Hause. یعنې زه هر ورځ په کور کې چې خورم آش خورم له دې کبله زه نه غواړم چې آش له چی سره سفارش ورکړم له ټوماتنزوس سره اوس ګورو چې څه کېږي Kellner څه وایي Garçon und was möchten Sie bestellen؟ بیرته له انا څخه پوښتنه وکړه چې تاسو څه غواړئ سفارش ورکړئ انا څه وایي Ich weiß es nicht. زه نه پوهیږم. Ach, bringen Sie mir irgendetwas. ما دپاره لطفا یو څه راوړئ. دغه هم مغه everyone او every مغه د انګلیسي حالتو کې چې مثلا تاسو تر every استفاده کوئ everyone او every څه شی همغه حالت irgendetwas یو څه irgendein یو مثلا irgendjemand یو کس هم دغه نور تاسو کوئ استفاده کوئ irgendetwas یو څه د ما دپاره راوړئ eine Pizza oder Spaghetti یو پیزا یا هم یو آش oder eine Suppe یا هم یو سوپ oder einen Salat یا هم یو سالاد Sie entscheiden یعنی ګارسون ته چې تاسو تصمیم ونیسئ entscheiden تصمیم نیولو ته ویل کیږي Kellner څه وایي kein Problem کومه ستونزه نه ده 15 Minuten später, 15 دقیقه وروسته, kommt der Kellner, ما ګارسون راځي, mit dem Essen zurück. له خپل ټولو همغه خوراکي توکو سره هغه د رستورانت کې څه ټولو سفارش ورکړی دی بیرته راځي. Kellner څه وایي hier bitte, hier, واخله, bitte sehr, وفرمایه. Die Suppen und der Salat. Soup auch Salat. Anna څه und was haben Sie für mich? او د ما دپاره مو څه راوړي دي یا د ما دپاره څه لرئ اوس ګورو چې د انا دپاره څه راوړي دي Sie bekommen unsere Spezialität. تاسې ترلاسه کوئ زموږ خاص خواړه Spezialität د یوه ملک خاص خواړه د یو رستورانت خاص خواړه لکه eine Pizza Fungi د څه شي پیزا د فونګي په نامه چې مغه خرمیړي یا سمارخ پکې وو او د انا هم څه شی باندې شتل مغه خرمیړي هم سمارخ دا ولا زموږ نننۍ لنډه کیسه او یو څو دانې پوښتنې لري دغه کیسه هیله ده چې دغه پوښتنو ته هم ځواب ورکړئ کومې دي Fragen zum Text Wo essen Anna und ihre Freunde? Was liest Anna? Mag Anna Pilze? Was bestellt Mathilde? Was bekommt Anna? که چیرې له دغه ویډیو څخه مې یو څه زده کړي وي هیله ده چې له خپلو ملګرو او انډیوالانو سره هم شریکه کړئ په خپلو سوشل میډیاو اکاونټو کې یا فیسبوک واتساپ یا هم نورو ګروپو کې کولی شئ له خپلو ټلګرام او ځینې نورو سوشل میډیاو اکاونټو سره خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو د هغوی ورځنۍ ستونزې
او مشکلات هم پرې حل شي. که چیرې دغه ویډیو لایک یا ویډیو د یوې هفتې په موده کې تر 0 پورې واوښتله، انشاءالله هڅه کوم تر څو تاسو د A2 B1 او B2 په سطحو باندې هم لنډې کیسې تاسو ته خپرې کړم. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.